قرار سي زمانو قرار سي یو بل اندړ وای بازار کې ناوخته سوی کور چې راغلی اول کناره ته ختلی په دین کې ښځې تلیفون پسې وسړی څه شوې د کناره پکې ناست وای د پلار کره دي یم وای د دې ځان موړ که کورم شی نه دي کړي په اندړو کې وای وسړي خبره چاته ما تاسو وای دا مې کاکا زوی دا مې د ماما زوی دا مې د ترور زوی ده ما شلګر کې یو سړي ښځه کړې وه کونډه نو ابل وړی وای د کونډې خور وکړه ابرو د کونډې لور وکړه بیا ملا صاحب ته راغلی چې ملا صاحب اوس موږ باجګان کې یو کاوښیان ملا کریان پاتې وای ملا رسول تاسو خورغودي مرغودي خور وکړه بل لور وکړه بل نو تاسو خورغودي مرغودي نه کیږي شي یو ملا صاحب ما ملا صاحب دا ملای ډېر په ضرور نه کیږي دا بریموالو ملای استلل نو شر ملا بارغه لا کې دې کواره دې ملای ولا کې دې شکل دې ملای ولا کې دې رقم دې ملای برج ملا او دې کلم ملای زنیسم شاش مولي سبري وای استي او څه نه در کوي وای بس ونیس وري شرغله ته نو ماخستان کې شپای کړي ساري وختي جامه درولي جامه سره درولي زته سره بقره شروع کړي خدای قوه شپې شپارس ور سپینګری ځوانانو راغلي جمعه خو په جامه کې شپې تای اتونه پر کول په د جامه کې وای دوه سپینګری کین چې ټیټ سې دي تا د قران کې چې ټیټ سې وسته په د نورم قسمونه کې پسی وای سیاویا وای اتو ته رسول وای دوه سپینګری نور چې ټیټ سل مره او خود په قران کې ټیټ سې د پسی وای پس وای بلا جان کې ټیټ سې کین ولا کې در پیدا ور خلاص شي ښه الله املایی وای ونی ته کس شرط خلک ور املایی نه ور کوله دوه املاین وی املایی تورغلی په تور دی املایی نو سار یو دی شپه په کور کې بل شپه بل کور کې سراغلی سار دا یو میراب ته مختصه وای د تجامه سکه ته سلیم کلی چې مسلمانان زخ د املایی تر غلمي تای څنګه خوا کده دا بل ملاوی په سر صادره چول وای دی موږ نه دا خوا ملا وای څه کمر سم ته مسلمان راکوي وای ولی وای دي عوامو له سما داش نه دي نه چې تیار شي دي وصل مرک یو بل ملا وای ملای پریک په نر خر واخ سودای په خرڅ نو تاسو مولوی صاحب سم ملای دي ونر خر و سودای په خرڅ وای درته ګور چې دي دونه خرو احسان په غاړه وړي ول دي وخرو احسان په غاړه عوامو خطر پاندړو کې په 15 کې ملا ناکام ساتي کټواز سودا یو کټواز سودا وړي ځته یو کټوازیر چې اندړو د وسو دا خجی ټول خطا قیمت بازار نرخ ما ولې دونه قیمت ورکه دوی ته ارزانه در کوم د خلکو ته مشر ما ودا خدوت اتی کټوازیر چې نورا کلاس تر لمن دام سرنی باس کټوازی دی وای د خپل شای پلاس کور په دونه سیده ملا وای لاس په وړاندې کابل او سرای سیده کینه خطا هم دا کیسه ما د ستر غړوړی و د مجرتی او کیسه تکوله بیا په لا خاله د مو پاوزه کې وخت جهاد یو مجرد ته مال وغله پروت ده دا یو بجا سو د شپې پرتګي خوولای د خپل شای پلاس کې نیولای دځتای سي نو داوود کله چې پیرایو ساتورته چې پیر د ماته بستړی سوی ټول لا پلان میږي د امام الګرجی میلو ملګرم پیر شوخ سره یو ډنګر طالب سره من مونږ چې تاسو څنګه ساتنه ماده موږ یو دغه سیمندو شیردای په وزب سي به خطا او تل بیا زت واه 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 د پیسپور رو ځاتي الله لا 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 نو درته انسان کسانه وزیا سمي غيږي چې ما ضرور وای شپه وزیوي سارا بس پریوته ترخي وبړبکې زوز به پسنی خېټ وایسته تا وسکوله برته ما وسکوخته دوه متره ما د دې پسرای کولار سکوخته مې باران سورې سو څات کې باران لا شرب سو دي غلې وزوی را منډ کړې د ګمبت ورته ودرې دی وای زیاده اسکی لا 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 غلې په زوره کې له وزوغه لا لا د موږ ورور وای ستاره دوري چې نه کمی وګولې ورکه دا پښان وای پڅلا کې وردګي وای
یوه پښه وایه بل ته وایه ته یې مکه راغلې ته یې مکه راغلې بیا راغلې وایه بله داسې ته کوي زه چې ګپه کوم دا په ډېره بې نظمي ده زه ګپه کوم سم نظم جوړوم زه چې ګپه کوم دا یوه بجه چې دا ځوانانو شپږ ساعته څوک خندلی چې خو په دې جیم فشار راسي په توسو هم شته دا د یوې بجې خو د ښې جالبې کیسې را په یاد کېږي دوی داسې خندي دا ځوانان بیا زه ورته هم بسته یا حاجي صاحب ما خوا ته خندا در خلاصه دا چا ټوکه جوړ کړې وردګ وایي هغې ملایکې ته ناوخته ورسېازه بې ویشلې وایي وردګان ور چې موږ ته کومه ژبه پاته ده ملایکې تې ورته وایي ملایکې ورته ځي ژبې خلاصې دیار غولڅې خوري هغه دغه ویله ځانه شروع کړې په تقسیم کې نه ده ورته پاته ګورئ یوه لحظه نظم جوړ کړئ زه م ساعت تر تېرومه سلیمان ځواج صاحب ویل چا ورته ووایه په شلګر کې خلکیانو ته خلک له دینه ونه باسي وایي ده پسې ګوره دا خوله یې او سترخان دي حاجي میرزا خان په شلګر کې دین نه خرابېږي بیا غم اوس نو اوس خوله کې وایي او سترخان دي مولوي صاحب ځوانان نه راشي خفه یا قربان سمجھ دغه انقلاب د نسو دغه زړه رایم نسو هغه سره خلاصوي تا جان و دا وابي خلاص بند سو دا ګرمي سو طالب یې دوه بل څه بعد یې پریک ولا دغه خولې وير به دی غول کړی ولګي نالته باندې اللي خاطر لګي دي خاطر نه لګي وي وسړی وای ورته ور کلی بیا بعد پریکس اته وای کني تو دون تلوار دونه تور پک اته من ورته به شاره د منظم کړو نو هغه خپل بلا والي ما نه د مړ کړی تریان وره څنګه سو تریان وره مسكين خو امودین د عزیز وای من لازم کېده دا یو سکونی ده بدغه لاس وروي ما لازم کسه کله پاکستان کې مخختی کی نو تا کوم په خپل لاس جوړ کړنی ورسته نه در بچسته ور خوستات کې خو ور نسته کی نو ته ما سولار بده خخته میدان سم مخختی کی شغال په ډوړی مختصه وای د سلالیک د دروازې د ګدار ډوړی د شراړو هغه شغال کړلی سار ته چې تنه یې پات یا مردار کړی وای دې دا شغال زوندای نس وای دې پلار دی ولا کوم د بيدار شغالان د بيدار وای نه سمعتي وای دونه چر سره سره دایم وای ډوړی کې نو سترخان مخته مکیو نو بیګاس وای له خط کورالو دوی دا چرس خړل دغه ګواله د خختو په ځوان ناست وای دغه شي ګوري وای دې مدازي مدای څه کوي مدای صاحب کار د خختي بس تیری کانو شغال مې په غیږ کې راوخ را مې وړو تاکت وړي مو خو دا وای نشه دغه ستارت وایم ګره پور دای سم سوې داسې مخته وکړه بس وخو نړاري دا څه په ورداګو کوله نو سپینګره ورداګ مې بغات تناسته چې څنګه د دې چې پیاله پورته کړه سوندانه تر سواله ما کې سالي ورمخته چې څنګه دا پیاله دلته تاش کوله ما پورته وردا ډکه پیاله پر چا پاسمت دې سپیزه کاستا غاټه تاړي زوی مرخاته اځه کیسه کوي کسان دی آباد تر خوشو وای تانا کې غاټي غاټي اس پاس معنا و دمه یو کاکانه و د ترخم مرچا کې سلاچه تورې زکړي
نو لاس یې سوی په غوله سوی استنجا وکړي زوی کیسه کول وایي سره ولاړ سو داسې ټکاوله کا کلینر ټایر ټکې پلی ورسوي خونی ته درې ورونه وای په نه خلاص کوي شاپ اجا اختر بوته مردا کوته وایي صاحب وایي صاحب درې وردا دغه ټوکیان دي دا وردا کې په وخت وښه اندې لونګي درکو نو اجي کې مرتل مال دا ټوکیان خو مو سو ډیر به هم دا ټوکی نه ور معلوم په فضل خدای اسلام سره دي چمباونی مال اجي کې ټوکیان په وخت بیا بنو دغه را کېلونګي ولا کالم درته وک ورې سوارانو ډوړې یو خلاص فینو درې وردا مخ ته کېنه اتوماته مره وردا څو وردا کی وای کدی خو نو به دیګ مجلس صوت پورتیر مالیا خو نه به دی خو ګوري کنځاب نه کوو نه جوړي به ولي کوو ته ما شرمه والمامل تنور ملمونم نو سي جوړي به ولي کوو وای نو څوک اول کوي کې وکړو مالیا د مسلمان دا خاصیت تاور وار نه کوي څوک به تاسو کوم وای نو مخ کافر من کا کافر ناس وردا خو یاس ما دی وردا کافر ما ته پکاو نه اوس مو تعرض خو دې مال خاصو کار وای نو خو نه بده مالیا وای نو خو نه بده ایت قستم ورکه دا ير والو وردګانو کټوازیان زلاس دې کنځاو دې کنځاو نو احتمال ګلزار خان کاکا دې کنځاو کړ تاسو ټول نو ټول قرار شو د ګلزار خان دې وردګو خان دا نه کې بسترګو دا اوس نه قرار دي خان دي خان ګلزار خان کاکا دې کنځاو کړ تاسو خان دی و شیرین نن خو دې مخترکه خبرې په بادي خوشاله کې کډ څه پوس کې دغه دی جای دو منوزه دي تاسو خوشالي غواړم ملدي سره مخزه غنوم تر دی دلته نو کټوازیان کا خرج په جنگ واچو ټول اسود خوارو دا سره سر په سر وای مسبان ګزار خان اندړو تولاړو جدي کذب بګیلم راته ناس مکتب سکیکتی جوړاول دا شرم حیا په دې کې نشته د پاندړو خو کنه جاب کې ګیرون سره بدل کو غاړه راواخسته کنه جاري مالز بیا نه نر در تراغله دغه سناریم راته کې سره پارک نه سړی اوس ګل سوخته غواړي مال کا و شرمېدیا تباس یو لونګی له لاس وته بل دي اندړو رنگ بد اته ما خول سوخته تر کړای دو مال و دغه د سور سوخته د بیخته دوه ترخیم راته دا شاد سوم دینه کني سره جام پات سره چې کېل کې څوک پر ساتي کان خلاص خنداسو د کني سره جام پات چت ولا تا کو نه سپکټ تور مې سراج را اوس درې دې سلام سراج را ولي اته وردا کې بغل ته ناس توي استوزه نست ولا کې یا سراج یا به مې کني وڅکټ دلته نو دي مارو هياتونه کوي ساتنه وردګانو کې سوته سي مال وردک په پټي کې د گازرو تخم وست نو کله چې وړه سپارتک دی والی ستله خدای دې مرکای ک مخلوق دی خدای ته ګوري شارم د سپارتک دی زردا کو تخمونه پارتک دی ستله دو وای دې ته چې دومره غوټي غوټ کده دی مو غیر اوس گازرو تخم ترکیش دغه شان نه چې کله فکر کړی چې تاسو ورکې دونه حکمت ته ما ولا خو مرش په دغه پهلوان په غي ګورځي چې دیم پر توخ کړي تخم وي دش مخ پر راولې واغونده پر توخ ټول دي خو کای کړي سپیر وکړي بلدي وردك ولا المكر قال ديرا وبادو نو څنګه د الموجه کول باور سي باران سي برتراولي ماسپن سبات باران یا ور یا نو سبا ماسپن سي بیا بوج چې دوه کراکوي بیا باران سراوي برز ماسپن سي بیا راي کړي بیا باران سراوي چې زوی ته وځ ترغه نه ووري دا ورځ لمر تاسو سره کاس کیږي نو اسمان غلطي اته زوی ته به پښ تو خو واخنه به دا کړي لختي چې بزم تو غوای په ځخ کيم دا شما وایش کول بل الموت بیا نو د تخم په شکلې پټ چې تل الموج چې تخم رسولې تخم چې په ځکه یې خېدي تالندې وای غر غړسه تر دې ما څنګه غزران دي ته وړم دې کارن والله خالي ما زغله فاضي ځوانانو بس خلا تکلای چار وخت مخلي دي تر ورسې تقریبا چې واله تر ډیره غټه خوري و
یو ټوکر ټول امیر خان دغه کوچنیالي کانس بیا ماندو قرار داس په چیرې و چې تابع وای داس کول چیرې و نو سره وخت په دې غوښته ورسې چې بس دا اندوان چې ویل کړه سره د نزدېکات کوي کومنده دي خځله خاوري کی اول کورته 1 سانتي سلی خوان دیس وای 2 سانتي خوان دیس وای 3 سانتي اخر تر تو 100 دیسو 100 دیسو اته تر فوټو دیسو دی وسړی وای دوه خځې وې اورسته پارا پیادار لا خدای پاکستان په وخت کې ولا چې چای باندې راغ دغه کیسه راغوري دا ډیره جالبه ما خو جالبه د تاسو ته ما د خپل کیسې معلومیږي دا دومره ظرفیت لري یو سړی وای دوه خځې کوټای واوه نو د کاکازو ورغلی کاکازو هم دغه کوټه کې شپه ده دالس په جې سی وی خځې ته ویلي دي چې خځې راځه سیرون سره باندې هغه د کاکازو به دی وکی دلته چې ورسره برق ولګو سره چې برق ولګي څوک چې وکی یا سره راپورټ کې افزان تو سره کش کې کبه ځای پراته دا څنګه چې برق لګولې دی خو ویته شور هم نه د خوړل اته دا ویده درې بجو خواته د ابل کډی ته سره راځي سفر سوټ سره وو هغه د کاکازو به دی وکی په تور سره برق ولګو سره چې برق ځان سره استعمال می شي ویته ویده هغه چې برق لګولې دی بیا ویخته شور نه د خوړل دې سره نه کار پر کبرت مکای بیا دا کار شو سرق ملمانه سره جانداری کوي په دې کاکازو ته وای دا کورونای د ملمانه کاکازو شپه دې څنګه یا خو دې ونه سو ګرمي خو دې ونه سو چې خو دې نه خوګېدو وای چې من نه خوینم چې خوګېدو نه یخ سره خدای ستګه وګورته شپه وکی ستګي پروت وی پروت ما ټکه خوب نه رات دورته ویلې چې ول خو برق پدې لګاو تر سر دې بدنه یو نو د خیر خطا سوی د چې تویخ پروت چې مو خدای کارونه مو کړ ډیر خطا سوی وای ول خبر په لګ تر سر دې بدنه یو وای در سي برق ملډاره ونه لګو برس بچا ولګو بیا تا غو چې برق لګاو دې خو کوچي وای ډیر ضرور ژوندونه و خلکو دا کیسه کومه نه سره غوته نه دی نه و دې سړی وای د شیدو دکان نو زه ته کړای په کوټه کې سره پراته نو کړي ته ولې سره د نزدېکات سره کوغج د الک ویخته خلیل هغه ورسې خاطر لګونه لګي دور ته ویلې د سی یا ویده ده وکړه ته تغاک پیوک د زغاک په کپتانه جان هغه زه د سر په دکان شې دی راوړي شیدو دکاني ها یو سات وتلای بیا د کړي ته ولې سی ویدس کړي ته استغاک پیوک پلان هغه لاله دردي بلاله دې ویدس سر په دکان شې دی راوړي هغه لاله یو سات یو نیم سات بیا وتل بعد یو سات دې استوي کړي ته استغاک پیوک خلک ګور ډیر بد الک پلان هغه لاله دردي بلاله واسطه دې وغش دې په دراو دیو سړی وای په سر وختان نو کوم نه څه نه دي خوستا او دغه او دې سړی وای خرو په بالښتې سره کې وای خځه پیراوي خو وای دې مکه برجان ته ګوره کوانای په بالښت وردک وای خوب لیدو وردک وای خوب لیدو خوب په زړاس وای خزر ته چې ولی زاړې وای په پرتاګه ملاس نستله خو چې میناسته وای خزر ته دې ما په پرتاګه دې نه نسته بس خلک دې یو مخسره څه شپارځي څه تاسو خوا کړی ما کور دې ودان سیاره زوندای دي پامړي می درته وکړې په دغه عمل وکړي یا کومه خیر سه اوس نو سګریټ یار کېنز دا باوالی
سره وچلېږي دغه ځای په ځای کښېني خپلې پکې اشاره